ښایسته جینۍ د یو ښایسته هلک سره زنا کوله چې خاوند یې په کیمره کې ولیدل او څه یې ورسره وکړل. سلام دوستانو، یو ځل بیا هم درته په یوه نوي ویډیو کې راغلی یم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دا ویډیو به راسره تر پایه وګورئ. دوستانو، په دې ویډیو کې درته یوه ډیره زبردسته او نوې کیسه وړاندې کوم، نو امید لرم چې تاسو هم دا ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم. که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د زنګ نشان هم کلیک کړئ. څو کاله مخکې پاکستان څخه یوه جوړه اروپا ته لاړل چې خاوند یې بهر وظیفه لرله او ښځه به یې په کور کې یوازې وه. ښځې په کور کې لږ وخت په کار کولو تېرولو او نور وخت به یې د سوشل میډیا استعمال ته ورکولو. نو د دې په وجه ښځې د پردو هلکانو او جینکو سره ملګرتیا شروع کړه او خپل خاوند ورسره او د خپل خاوند سره یې محبت کم شو. نو خاوند یې هم ډېر خفه شو چې ښځه ولې مینه نه ورسره کوي. اخر یې یو ملګري ته دا خبره وکړه. هغه ورته وویل چې ښځه دې یو ځل چک کړه چې له بل چا سره خو به ملګرتیا نه لري او اړیکې خو به نه لري. نو خاوند یې په ښځه شکمن شو او په کوټه کې د ویډیو دپاره یوه پټه کیمره ولګوله. داسې کیمره چې یو داسې سیستم یې لرلو چې خاوند یې د خپل دفتر څخه کولی شول چې ویډیو وګوري. نو په دې وخت کې کله چې دی ویډیو ګوري، یو پردی هلک کوټې ته ورته راننوځي. کله چې کوټې ته راننوځي، د ستړي مشي وروسته دوی دواړه نشه کوي او خپل لباسونه وباسي او په یو کټ کې څملي. په دې وخت کې خاوند زړه صبر نه شو او سمدستي کور ته راغلو. اول لاړو اشپزخانې ته او له هغه ځای یوه غټه چاړه راواخیسته او د کوټې دروازه یې خلاصه کړه. ده چې کله هلک او ښځه ولیدل چې یو بل سره پراته دي، نو زغم یې ونه شو کړلی. لومړی یې په هلک باندې برید وکړ او هلک یې سر ته په چاقو ووهلو او بیا یې په ښځه باندې برید وکړ، هغه یې هم مرۍ ته په چاقو ووهله او دواړه مړه شول. کله چې په ده باندې هم حکومت خبر شو، نو حکومت دی ګرفتار کړ او په ده باندې هم د مرګ حکم وکړ. دوستانو، که موږ او تاسو فکر وکړو، په دې کیسه کې ډېر غټ عبرت پروت و. نن سبا اکثره نجونې موبایل استعمالوي او دوی په موبایل کې سوشل میډیا هم استعمالوي. نو کله نه کله داسې کیږي چې دوی د پردیو هلکانو سره تماس ونیسي. هغه هلکان هم داسې هلکان وي چې صرف د وخت تېرولو او د خوند اخیستلو په خاطر ورسره ملګرتیا کوي او د رښتینې واده شوق یې نه لري، ځکه چې هغه په دې باندې پوهیږي چې دا جینۍ به د نورو کسانو سره هم ملګرتیاوې لري. نو دی هم نه غواړي چې واده ورسره وکړي، خو جینۍ خطا باسي او دوکه ورسره کوي او بیا داسې ناوړه پیښې رامنځته کیږي. نو له تاسو هم هیله لرم چې تاسو په دې برخه کې ډېر جدي واوسئ او په خپله کورنۍ کې پیغلو نجونو ته د موبایل استعمالولو اجازه ورنه کړئ. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو مننه.